دا عایشی بی بی زنگون دای سر لگوالی او پردد و کونو سردار دای بیمار دای غوٹای غوٹای خوالی ترساسی بی بی زنگون دای سر لگوالی او پردد و کونو سردار دای بیمار دای غوٹای غوٹای خوالی ترساسی دزان کدانا او لدنیا نای پیغمبرتا و احترام ودرد سارتا که اجازه راکړي رسولا در نږدې کېږم ستا په شرطه خدای فیصله کړې ده دا یې بېګا کړې ده چې روح دې درکړې جانان رب اراده کړی دا څه وکړم ای دلبره له هر چا بهتره ته څه پیغام راکوې که مانې دا خبره که دې وي خوښه روح دې راکړه بی بی زنگون دای سر لگوالی او پردد و کونو سردار دای بیمار دای غوٹای غوٹای خوالی ترساسی دزان کدانا او لدنیا نای پیغمبر وویل ما منالی خدای چې کوم حکم فرمایلی په دواړو سترګو مې قبول دی زه چې خپل رب یما بلالی بس اجازت دی زما خو یو وصیت دی زما وروسته یو ډېر کمزوری پاتی امت زما د ځان قدم تکلیف دغه خوږمن تکلیف راوړه په ما د امت زما په تن تکلیف ورته حیران ډېر اسرائیل دی چې دا رسوله څومره د خپل امت غم خوار دی بیمار دی د عایشې بی بی زنګون دی سر لګوالی او پردد و کونو سردار دی بیمار دی غوټای غوټای خوالی ترساسی دزان کدانا او لدنیا نای رفتار دی بیمار دی روحی چی واخیس لسلطانا شړه سلګی شوی له هر خوانا وخت پاتې ما وړه بیبیانې
چپی رسول الله نا بی بی عائشہ چغې کړې زار فاطمه چغې کړې